د افغانستان ملي دفاع وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد ویلي که پاکستان د دوحې د اوربند تړون ژمنې ماتې کړي ستونزې به بیا راولاړې شي. نوموړي ټینګار کړی چې دا اوربند د دواړو هیوادونو لپاره د سولې نوی فرصت دی او شخړې باید د خبرو له لارې حل شي. ښاغلي مجاهد ویلي دواړه هیوادونه به د تړون له مخې د یو بل د خاورې حاکمیت ته درناوی کوي او دښمنه کړنې به نه ترسره کوي. نوموړي زیاته کړه افغان ځواکونو یوازې دفاعي اقدام ترسره کړی او افغانستان هیڅ وسلوالې ډلې ته اجازه نه ورکوي چې د پاکستان پر ضد له افغان خاورې بریدونه وکړي. ښاغلي مجاهد د هند په اړه د پاکستان تورونه بې اساسه وبلل او ویل افغانستان د هند په ګډون له ټولو هیوادونو سره د متقابلو ګټو پر بنسټ اړیکې غواړي. د دفاع وزیر الجزیرې شبکې سره په یو مرکه کې ویلي که پاکستان د تړون ژمنې ماتې کړي ستونزې به بیا راولاړې شي. هغه ټینګار وکړ چې دا اوربند د دواړو هیوادونو لپاره د سولې یو نوی فرصت دی او ستونزې باید د خبرو له لارې حل شي نه د جګړې له لارې. هغه ټینګار کړی چې د تړون له مخې به دواړه هیوادونه خپل شخړې د خبرو له لارې حل او اوربند به عملي شي. په دې توافقنامه کې دا راغلي دي چې دواړه هیوادونه به په تړون کې راغلي چې دواړه هیوادونه به خپل شخړې د خبرو او تفاهم له لارې حلوي. یو بشپړ اوربند به نافذ وي او دواړه لوري به یو د بل د خاورې حاکمیت ته درناوی کوي. دواړه هیوادونه به د یو بل پر وړاندې دښمنانه کړنې نه ترسره کوي او نه به بریدونه کوي. في الاتفاق مجاهد همدارا زیاتوي پاکستاني پوځیانو پر افغانستان لومړی برید وکړ او دوی دفاعي ځواب ورکړی. بالکل حسنا مونږ یوازې پاکستان نه یادو که هر بل هیواد هم پر افغانستان برید وکړي مونږ د دفاع حق لرو او له خپل هیواد څخه به په زړورتیا دفاع وکړو. مونږ پخواني تاریخي تجربې لرو او چمتو یو. نحن أثبتنا ذلك. د هیواد د دفاع وزیر محمد یعقوب مجاهد ټینګار کړی چې دوی هیڅ وسلوالې ډلې ته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان له خاورې پر پاکستان بریدونه وکړي. نوموړي ویلي چې پاکستان او یو شمېر نور هیوادونه د خپلو مخالفینو پر وړاندې د ترهګر نوم د سیاسي ګټې لپاره کاروي. ترهګر او تروریست داسې یو کلمه ده چې په پاکستان د نورو هیوادونو په څیر خپل مخالفین ترهګر بولي. د ترهګرۍ واضح او نړیوال تعریف نشته. هر څوک کولی شي خپل مخالفین ترهګر وبولي. د دفاع وزیر زیاته کړې چې افغانستان نه غواړي د هیڅ هیواد پر ضد د وسلوالو ډلو ملاتړ وکړي او د هند په اړه د پاکستان تورونه یې بې اساسه وبلل. د یو تور او د یو بې اساسه ادعا تر حده پورې ویلی سو. مونږ له هند سره د یو خپلواک هیواد په توګه د ملي ګټو پر بنسټ اړیکې ساتو او له پاکستان سره د متقابلو ګټو پر اساس اړیکې غواړو. نحن نحافظ على علاقاتنا مع الهند لأننا دولة مستقلة. دغه څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې تازه د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اوربند تړون د قطر او ترکیې په منځګړیتوب په دوحه کې لاسلیک شو او د دواړو هیوادونو د اړیکو د ښه والي لپاره یو مهم ګام بلل کیږي. د ریاست الوزرا اقتصادي معاونیت اعلان کړی چې ټاکل شوی نن د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر اخوند او د ترکمنستان ملي رهبر قربان قلی بردي محمدوف د افغانستان په خاوره کې د ټاپي پروژې له عملي چارو لیدنه وکړې. د اقتصادي معاونیت پر وینا دا کتنه د ټاپي ستر انرژي پروژې د عملي کار د ارزونې او د دواړو هیوادونو ترمنځ د اقتصادي همکارۍ د پیاوړتیا په موخه ترسره کیږي. ټاپي پروژه چې له ترکمنستان، افغانستان، پاکستان او هند د تیریږي د سیمې د انرژۍ او اقتصادي نښلونې لپاره یو مهمه ستراتیژیکه پروژه بلل کیږي.